السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به په خیر. بیا هم په ویش کې یم. نو اوس راغلی یم یو هوټل ته چې دلته ډېر مشهوره روش خرڅېږي. که څه هم دا ځای دی ساده دی کوچنی دی خو مینهوال ډېر لري. نو دا روش یې مینهوال ډېر لري. نو اوس لاندې ورته کېږم نو در باندې وبینم چې څنګه روش دی. موږ هم وږي یو تقریبا 2 بجې دي نو له سهاره څخه تر اوسه پورې ګرځېدلي یو. نو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ. ځو د هوټل پر خوا. دا هوټل دی نو خورو یې نو. سلام علیکم. موږ بیا ووینو چې ته څنګه اچې څه خبره ده ولې څه خراب ما ته ډوډۍ وراچول ورسه ډوډۍ ورته راواخله. دا خو نو دا موږ بخت دی یک سم را ښکاره کړه چې زه ووینم چې څنګه شی دی. ډېر دغه دی ډېر جګ دی ماڅ. دا لکه صاحب چا مو سره کړی دی. دا پیاز دی. روشونه تیار شو اوس به وخورو له خیره سره. دې ځای ډېر مشهوره دی ځکه موږ اکثره وخت راځو ورته. نو بس دا د سړک د غاړې هاخوا سړک دی داسې په چلته کې وخورو. دا شی مو نه راواخلئ ستا د سره روش ته ناست یو. روش آماده دی خو ډوډۍ نشته ګرمه ډوډۍ راوړي. په ویش کې دا ښه قانون دی چې ډوډۍ خورې ډوډۍ ګرمه درته راوړي سړه نه وي. نو دوی داسې وخت دی چې تقریبا د ډوډۍ وخت لا سوی دی. موږ ډېر وزن لري دوی تقریبا هغه دیګونه صفا کوي. بیا هم موږ نصیب وبخښي روش را پیدا شو. شلومبې دي. شلومبې نو ورسره ضروري دي ګرمه ډوډۍ. سلاد دی او دا روش دی. ډېر خوندور روش معلومیږي. په کې دې مکس ما په خیال چې هم را سره کوئ نرم نو خوند به وګورو چې څنګه ده.
جان کړله خوندور وشو مکوړی شوي هم نه دي پاتې شوي خالي هډوکي پاتې ښه خوند یې وکړې اوس ځو له دې ځایه مخته ځای لمانځه ټیم هم دی لمونځ به وکړو بیا به وروسته خبرې کوو چې څه کوو راووتلو ډوډۍ مو وخوړله دا نو بس د ویش بازار دی اوس ځو یو خواته له خیره سره یو ځای لمونځ کوو دا د ویش بازار دی بس نو دغسې کیسې دي دا دوړې دي د ویش په بازار کې کیسه د ټایرونه دي پرزې دي هغه د کاروبار سامانونه دي ټول موټران ټایرونه دي ژمي ګل دی دې ته شبوي وایي دا په ژمي کرل کېږي دې خوا ته یې ښکاره که دغه چې دی دا د انارو باغ هلته انارو باغ دی دې خوا ته یې د اوبو سیسټم ورته جوړ کړی دی حوض ښایسته ځای دی دې خوا ته بیا دغه وینې دا غنم معلومې شته غنم دی او دې خوا ته نوره شینګیام دی نو ډېر ښایسته ځای دی دا
زموږ زرعي ځای دی. نو راووتلو